اے پجالی نوٹنو باندی دکاندار سودا نور کئے دا دریان ڈک عبادت دا دورنگی دا ظلم انتہا اے پدے گناہنو باندی بسنگ جنت ملاوی گی دا دی غفلت دلارو آخر منزل دا جہنم کندی دی کنا آد رب منشان نشی کے دے دا مسلمان لور دا او بیا د پختون لور دا او کولاو مخ سرطور سر دا پردی دکاندار مخی تا ناستا دا تاسو سنگ برداشت کوئی پا ٹک ٹاکو باندے د لگو غنتی لائک پا چکر کے د لگو غنتی شہرت پا چکر کے اغی خپل حیاء و خپل عزت پا داو باندے و لگاو دا دا چا بچے دے چی پا دے پردو ودونو کے گڑی گی او خلق تی ویڈیو گانے کئی دا بچیم دا سی کولاو پری خیبے دا لورم دا سی کولاو پری خیدہ دا دین و اسلام جرڑیم پہ ورے بلے دا دوی اصلاح لازمی دا اے لور پیدا کے دل جرم نہ بے دا لورنا لور تا دا بی بی فاطمی دا حیاء صادر پسر اول کمال دے دیتا دا خولا سودا خدیجت الکبرى زندگی بیان اول دا زندگی ورد خودل کمال دے تبا دا محمد الرسول اللہ سرا پا جنت کی داسی مر گرے دا دوارا کتی ونی ولی اخایا دیتا حیاء اخایا دیتا عفت اخایا تدید عزت صادر سوکیدارے دیل دمر ازادی مور کوا غافل پلارا چی غٹ موبائل دی ور لپلاس کی ور کڑے دے او اگا کولاما سر دور سر تولی دنیا تا گڑی کی لگی آدھا او دا دین و اسلام دا سبابی دا بربادی سبب دے استادا لور او زپا دے انتظارم چی زببل جنید بغدادی پیدا کوم دا علماء کرام اگو رہے اللہ در تسم رخ کلی علماء در کڑی دی پدے چگو ستڑی شو راولی دا اخبر بچی منگ سرکے نوے اے چی دا وقت جنید بغدادی میں در لطی جوڑ نکا بیاوائی استا ما سر مینا نشتا دے اے کورت پسر میں پکڑائی کے نخودلا بیا ما توایا تاکہ وفا نشتا دے اے کپدی ممبر میں در لکینا نولو دا قال اللہ قال رسول ویون کے میں تی جوڑ نکا اے مورے کستا عدب نکا ولو اے بابا جانا کستا احترام نکا ولو اے مورے کستا دخپود لاندے دا جنت وننٹا ولو اے بابا جانا کستا پر رضا کی دا اللہ رضا وننٹا ولا دا تما عدب ون خودلو دا تما دا ختم نبوت دفاع ون خودلا دا تما دا خور و لور دا عزت دا صادر دفاع ون خودلا نو بیوایا مولی سے استاما سر وفا نشتا دے بیا میں دمین انتہاو گورا زان کا خپا زما جڑاو گورا زما پشانتی بدی سوک یادوی دن پتالاش شودا دنیاو گورا ننم منگ سرو گورا مولی سے پا 5000 تنخواہ باندے ناستے تخیر خواہی ستاوے زبنگ دا حفظ مدرس پا 1000 روپے ناستے چی دا پیشمنی پا ٹیم کے چی ٹولا دنیا یا موبائلوں کے بد نظری کے مصروف دو یا دا غفلت بخوب دا کنا آرہ پاسی دلے دے پا سجدہ باندی پروت دے خبل اللہ تے جڑاگانے کئی قرآن تناس دے منگ دا پارا دعا دا مغفرت غواری لوے شیخ الحدیث منگ سر با 10,000 روپے تنخواہ باندے ناستے تو وفا ستا ہے چاہ عالم سر منا اکڑا
محمد رسول الله سرور کائنات وی دا ما سر مینه وکړه چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه اے چا الله سره مینه وکړه الله به په خپل ذمہواری جنت ته داخل کړي دا ماشوم اوس دلته ولاړو تقریر یې کوو تاسو واورېدو تاسو صرف تقریر واورېدو تاسو ته دې ښکارېدو نه ځکه دې د دې سټیج نه شاته و دې مولي صاحبانو ته به پته وي د خپې داسې رپېدې که نه تاسو ته پته ده دله دا همت چا ورکړی دی موږ ورله موبایل په لاس کې ورکړی ما ورته ویلي دي چې ته غلا وکړه ما ورته ویلي دي چې ټوله شپه په بدنظرۍ کې تېره کړه ما ورته ویلي دي چې نشې تماشې شروع کړه نه ستا د بچي خیر خوا دی ما کتلې دي پرونه بله ورځ یو مولانا صاحب خپله مدرسه کې دیوال ته ډډه والې و جړلې ما مولانا صاحب ولې دومره غمجن یې یو شاګرد را سره و یو طالب علم ویش سپارې یادې کړې وې او ویش سپارې بغیر غلطۍ په یو ورځ باندې اورولې شوې ښه نو ما دا خو د خوشحالۍ خبره ده ته ولې دومره غمجن یې ما ته مولانا صاحب هغه له مور موبایل واخیستو مدرسې یې پرېښودله او بدنظرۍ کې مبتلا شوی دی بچې ستا دی جاړي هغه ته خیر خوا چاته وې دوی سره مینه وکړئ الله به در سره مینه وکړي د بله ورځ کور کې ملا شوم یو اواز مې تر غوږو شو وظیفه راوړئ خدای مو بخا یو ساعت پسې بیا یې وظیفه راوړئ خدای مو بخا چا ورله اواز ورنه کړو چې درې څلور چغې ووالې یو ساعت پسې اواز وکړو وظیفه پخه ده زړه کې مې درد پیدا شو چې نه د پخه ورته ووایې که نه ته به تر کومې ستا د دې دروازې مخې ته ولاړې روژه راله شریک شئ د یو بل په دک درد کې د کومو خلکو نه چې تاسو د انصاف امید لرئ دا زمون گاونډي ملک دی انډیا هندو دی غیر مذهبه دی ورشه د مسلمانانو د پاره د روژې د پاره خصوصي ارزه ارزان کړل چې دوی خپل عبادت کوي دوی روجی نیسی دوی با پیشمانه کئی د چا با وس نکیگی اوی تے ارزانی را وستلخا او ورشا د خپل دکاندار د خپل مشرانو د ریٹونو لسٹو گورا که وسی در باندی برشو دا سرمند نو باسی و خرسی دا اللہ دا د ظلم بازار او دا د زنگل قانون لسو کسانو باندې مشر ولی نئی لسو کسانو مشر ولی نئی ستا لاس پہ دل تے تڑل شوی خواہ او در رب دربار کے با حاضرے گے ثم الیہ ترجعون تر اغی پورے بستا دا جنت و جہنم فیصلہ نکی گی چی ترسو دی دا یو روپائی دا یو ٹکی جواب نہ دے ورکڑے ڈڑا با لگے کنو پتا با دے وہ لگے التب گور ہوئی دا سی ہوئی یو بزرگ نے چاہتا پوسو کو کم لار اختیار کم چی مانا زمان اللہ خوشحال شی اغور توی کوشش کوا چی سوک اللہ تستا شکایت وہ نکی چی پدے روجہ کی پتحجدو کی روجت شکنا اتق دعوت المظلوم او خپل رب تا وجاڑی چی اللہ زددن تنگی بدن زمان پختنا وکا اے دا دقی مظلوم دا او دا رب
العالمین په منځ کې پردا نه خاصوک د خاورې رو پورته کی تخت ورکی کله کله د تاجدار خورې په سر شي د دې سټ نه به دې ونیسي او د یورو په ډیران به دې گزار کی. بله ورځ یو سړي کډه وړله ما تا خو دلته ډېر ښکلی وخت تېر کړ ډېر زبردست بهترین انسان و تا خو دلته ډېر ښکلی وخت تېر کړ ډېره ښکلې زندګي دې تېره کړله ولې کډه وړې او روانې که نه سترګو کې اوښکې راغلي د هغه د دردونو ترجماني زه نشم کولی ما ته مولانا صاحب د دې ګاونډي د شر نه تنګ یم یریږم نقصان راته ونه رسوي بیلمه به ورکره راغی ډیوه به یې مړه کړه ده به ورسره هسې لاس کته کوو د غربت انتها وکنه میلمه به یې مړولو کامیابه معاشره موږ ته انسانیت ښودلی دی د یو چیلي سر به په اوو کورونو به یې ګرځو دوی له ورکوي من کرشته دوی له ورکوي من کرشته دوی له ورکوي واپس به هم هغې کور ته راغی د بل احساس و موږ ته انسانیت ښودلی دی د جهاد په میدان کې تږي مړه شو یو بل ته د مرګ او زنکدن په حالت کې اوبه پیش کولې موږ ته انسانیت ښودلی دی. یو بیان نه واپس را روانم بیمار شوم لار کې مې طبیعت خراب شو د ملګرو اسپتال له ویوړم ډاکټرانو راله علاج وکړو یو ډاکټر صاحب راغی ما ته مولانا صاحب زړه مضبوط که یو خبره درته کوم تاسو خو ټول عمر په مدرسو جوماتونو کې تېر کړه واورا یو کیس راغی یو ماشومه د 7 کالو بېهوشه وه موږ ورله علاج شروع کړه چې په هوش کې راغله موږ ورله ټیسټونه وکړل مولانا صاحب تا ته پته ده ما ډاکټر صاحب زر راته وایه د 7 کالو ماشومه د هغې په عزت باندې حملې شوي دي مولانا صاحب دا ظلم چا کړی تا ته پته ده ما وې ډاکټر صاحب چا کړی دی د 7 کالو د ماشوم عزت ته کم درنده کم ظالم لاس چولی دی ما ته مولانا صاحب زړه مضبوط کا واوره واوره د 7 کالو ماشومه پلار لګیا دی د 7 کالو د ماشوم عزت ته لاس چي دا د انډیا خبره نه ده دا د امریکې او انګلینډ او د خیردینو خلکو خبره نه ده دا زمونږ د معاشرې ترجماني ده دا زمونږ د بازارونو بې حیایي ده دا زمونږ د مسلمان غفلت دی چې د زوی واده دی او د کالو بجانو پروګرام یې پکې جوړ کړی دی